ټولو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. مننه. ویډیو شریکه کړئ چې نور هم پرې ګټه واخلي. سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دوستانو زموږ ټولې ویډیوګانو مطلب صرف تاسو ته د سیک څخه د پوره خوند اخیستلو لپاره ده. نو له موږ سره اوسئ او دا چینل د سره سبسکرایب کړئ. دوستانو په نبوي طب کې لیکلي دي چې په ولاړه جمعه کول بدن ضعیفه کوي او په موړ لاس جمعه مه کوئ، ځکه چې اولاد مو سست پیدا کېږي او د هېڅ کار هم نه وي او ذهن یې هم ډېر ضعیفه وي. او په یوناني کتابونو کې لیکلي چې په ولاړه جمعه کول باعث د بدن د لړزش کېږي چې ټول بدن به یې لړزېږي. دا ځینې خلک چې د بدن لړزش لري په ولاړه جمعه یې کړې وي، بیا همدا مرض ورته پیدا شوی وي او دا تلپاتې بیا ورسره وي. هیله ده چې د جمعه په وخت کې ډېر احتیاط وکړئ. لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. مننه.